موږ سره خیبر نیوز مشهور انکر آصف موجود. السلام علیکم. وعلیکم سلام. څنګه نن راغلی شهید خان د ارشد خان د بچو ودونه دي ډېره خوشحالي ده څه به ووایې په موقع باندې؟ یاره داسې خوشحالۍ پکار دی او دا یو ډېر لوی آرټسټ دی شهید خان ډېر سوپر سټار دی او د هغه د زامنو ودونه دي نو په دې کې شرکت خامخا پکار دی یو بل په خوشحالۍ کې چې انسان سور خوشحاليږي او یو بل ورته کوي مینه په تلو راتلو زیاتي کله راځه کله به زه درنم مینا نو دا ژوند ډېر کم دی او د خوشحالۍ موقع چې کم دي دا ډېرې کمې دي نو پکار چې موږ مینې خورې کو یو بل لاړ شو یو بل مطلب لکه ملاتړ کو دا یو بل نو خوشحالۍ کې خامخا شریکېدل پکار او رام خپل کو کنه او بس لګیاو چې استاد خو ټول سوپر سټار راغلي دي آی سره ملاقاتونه هم کیږي او خبرې ترم کیږي نو انسان خوشاله شي او زه د خپل خیبر پختونخوا د زلمی ګورم سور هغه ته خوشحالي کې استقبال توراړي سوک سلفیانو باسي نو دا یو آرټسټ څه پکاروم دا پکار بالکل تاسو غوډي مینوال دي تاسو خو خوي څه پیغام ورکول غواړئ ته زه بس هغه دا وایم چې نیت صفا ساتي هر یو کار چې کم دی نو محتاجي چې کم دی نو هغه د الله د ذات پکار ده چې موږ انسان ته محتاج نه یو یقین مضبوطول دي په دې باندې چې مال به بل سره کې نه علم الله ورکی تعالی مې الله درکې نو دا چې خپل ایجوکیشن باندې یو بل سره زه پر خو د پکار دي سپیس پر خو د پکار دي نه الله به جون خطیریږي استاد هم جون خي زما بم خي پکار چې موږ شوشاونه کو ټیک شو او د خپل صادر سره خپل خو د دغه سیواونه کو نو جون کې به خوشحالي ډیروي ایو بل خوشحاله ورکی مینه محبت ورکی دا زما پیغام دی ایجوکیشن باندې خاص طور باندې فوکس پکار نور هنرمندان سره ملاویږي سره به خبرې ترې کو چرته هم نه ځې موږ سره به اوسې دا وخت موږ سره مشهور هنرمند جمیل بابر موجود دی کوم چې هم د شهید خان او د ارشد خان بچو ودونه راغلي دي هغې سره به خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه دی؟ ټول مخکې ته مونږ خرکلی وایي په خپل چینل باندې خوشحال اوسې نن ډېر خوشحالي د شهید خان د ارشد خان د بچو ودونه دي څه به ووایې جي؟ زه به دا یم چې زه ډېر خوشحال شوم ما خپل ملګري ولیده خدای د هغه د زامنو ښادي مبارک کړي او خدای دې د غمونو نه لرې وساتي همدقسې خوشحالۍ دې راځي چې موږ راځو او خپلو کې ملاویږو. ستاسو بچو ودونه به کله چې د علم در شو؟ یاره یو زوی مې کړی او بلکې لا ټایم شته یو 14 کاله به هغې کې مې واده کول اسان کار دی که نه ګران کار دی نن سبا وخت کې؟ یاره واده کول زه څه ویلی شم چې څوک یې پاللی شي هغه دپاره ډېر ښه دی او چې په دې ګرانۍ کې چې لکه لبغړې او مزدورکار خو دپاره بیا لوی جنجال دی. مخکې م څه را روان دي جي ډرامې فلمونه څه م را روان دي؟ یاره ما نه خلک توبهګار دي ما نه هلي نو بس هغه خپلو کې پوره دي که نه ګوره یو ځای کې چې کمی نو بل راشي که نه چې په خپله خلک پوره نه بیا موږ پکې څه کوو. څه پیغام ورکول غواړئ کوم چې ستاسو مینوال دي ستاسو ډرامې فلمونه ګوري ډېر په شوق سره هغه یې دپاره دا پیغام دی چې بس خدای دې ماله وس راکړي چې داسې فلم جوړ کړم چې تر کومې دی ژوندي او چې ګوري ورته نو خوشحالېږي او لکه د غیرت او د ننګ نه ډک انشاءالله. ښکلې خبرې جوړ کړې موږ سره نور هنرمندان هم موجود دي سره هم خبرې اترې کوو. جی دا وخت موږ سره چې کوم مېلمانه ولاړ دي نو یې کې بدرمونی فیډریشن چیرمن جاوید یوسفزی هم د مردان نه راغلی وادله هغې سره به خبرې ترې کوو. راځئ جي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه شاهد؟ خیر جی. دلته څه کوې؟ بس راغلو د شهید خان د زامنو ودونه دي ډېره خوشحالي ده هر طرف ته نو څه به وایې په دې خوشحالۍ په دې موقع باندې؟ نو بس دا خو ډېره خوشحالۍ او ډېره ښکلې موقع ده او موږ د پشتو نیوز د چینل په وساطت سره شهید خان ارشد خان د واده مبارکي ورکوو او د هغې نه علاوه د هغې چې کوم فیډریشن والي ایاز خان ظهور خان د آل پاکستان سپر سټار شهید خان
باقي شمشیر صاحب د سوات نه راغلی زموږ ډېر زوړ ملګری د شاهد خان فیډریشن نو موږ ټولو ته ډېره مبارکي ورکوو. څه اکټیویټیز مخکې روان دي؟ بس انشاءالله پروګرامونه خو کوو د یواټ پروګرام هم شته انشاءالله روان دی کې د سپین خان زموږ ملګری په درګۍ کې دا دی ولاړ دی نو دې ځای کې پروګرام دی انشاءالله دله به یو خصوصي یواټ ورکوو هلته په درګۍ کې ځکه چې ډېر خدمات دي په دغه باندې باقي دا زموږ نور ملګري دي معراج صاحب شو ابراهیم حاجي صاحب شو او جمیل شاه صاحب شو بلال صاحب شو نو دا ټول به انشاءالله وختاً په دې له موږ په یواټ پروګرام کوو. دا زموږ ملګری تاج مدین صاحب زموږ ډېر زوړ دوست دی بدرمن فیډریشن والا. جدا جاوید صاحب خبرې واورېدې یقینا ډېرې ښکلې خبرې وکړې. ای دا ووایي چې زموږ نوی فورم چې کوم را روان دی ایوارډ شو ده او سپین خانانه به موږ ایوارډ ورکړو دوی په ځای کې نو دلته نور مېلمانه موږ سره موجود دي سره به خبرې تېره کړو چېرته هم مزې موږ سره اوسئ. جدا وخت موږ سره مشهور سینګر چې ډېر ښکلې ښکلګانې ویل دي شاکر زیب هغې سره موږ خبرې تېره کړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. څنګه ورور ښه طبیعت ښه دی؟ نن د شاهد خان د ارشد خان د بچو ودونه دي بلا خلک راغلي دي څه پیغام ورکول غواړې؟ بس پیغام خو دا دی چې څنګه موږ راغلي یو په ګڼ شمېر سره ټول فنکاران راغلي دي او دغسې ټولو پښتنو له پکار دي چې چېرته هم دعوت وي او خپلوي وي او رشتهداري وي او ملګرتیا وي او دغسې په جمع باندې تلل پکار دي چې د مینې هغه پیغام میلو شي خلکو ته چې موږ پښتانه په خپلو کې مینه کوو یو بل سره. مخکې هم سره روان دي؟ مخکې خو د ارشد یو فلم دی شاهد خان دی نو انشاءالله اختر ته به ریلیز کېږي خو نامې لا ماته پته نشته چې څه نامه ایښې ده انشاءالله په هغې باندې کار شروع دی. په زړه باندې څه خواهش دی؟ په زړه باندې مې دا خواهش دی چې پاکستان کې بس خلک دروغ پرېږدي نور کار سم دی انشاءالله. ډېر ښکلې خبرې شاکر صاحب وکړې چې پاکستان کې د خلک دروغ پرېږدي زما صرف دا په زړه باندې خواهش دی. موږ سره نور هنرمندان هم موجود دي سره به خبرې تېره کړو چېرته هم مزې موږ سره اوسئ. جدا وخت چې کوم دی موږ سره د پښتو فلمونو لومړنی ډایرکټر چې کوم عزیز تبسم هغه هم معادل راغلی سره به خبرې تېره کړو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. څنګه حال چل دی؟ ټول مخکې موږ ته په خپل چینل باندې هرکلی وایو جی. ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو ډېر مهرباني چې تاسو ما پیژنئ او ډېره موده پس زه رالم. نن د شاهد خان د ارشد خان د بچو ودونه دي ډېره خوشحالي ده څه به وایې؟ بس خدای دې ورته مبارک کړي د دې خو والد صاحب سره زما دوستي او ارمان فلم مې والا جوړ کړی و که تاسو ته یاد وي نو بیا زه ځکه رالم چې ډېر هغه جمیل بابر سره ملاقات شو دا جهانګیر جانی شو عمران شو اوس آصف لټوم چې هغه چېرته دی که نه جي نو د دې ډېر مهرباني ډېر ښه خوشحاله شوم ډېره موده پس زه رالم امریکې نه تاسو ته پته ده نو اوس دوباره موږ لینډ شروع کوو لګیا یو. ډېرې ښکلې خبرې وکړې موږ سره. جی ګرانو کتونکو موږ تاسو ته شاهد خان او د ارشد خان د بچو ودونه وښول نن د یو واده الله پاک به ډېره غټه خوشحالي راوستې وه ډېره غټه خوشحالي ورته وښوله او موږ هنرمندانو سره هم خبرې اترې وکړې موږ شاهد خان ارشد خان سره هم خبرې اترې کولې خو لیکن هغې مېلمانه ډېر زیات دي مېلمنو سره مصروفه دي دوی سره خبرې ونه کړلی شوې نو اوس موږ له اجازت راکړې تر بل پروګرام پورې بل پروګرام که موږ بیا حاضرېږو په لوی الله باندې سپارم د کیمرامین شهباز دراني سره ملک شاه زیب پښتو نیوز مردان.